سلامونه نیکې هیلې او احترامات او ډېره مینه مې قبوله کړئ عزتمندو کتونکو. زه یم ستاسو ورور سفیر الله شلماني. د الله نه امید لرم چې د زرې زرې مالک دی چې ټول به ښه یې، جوړ به یې، خوشحاله به یې. عزتمندو کتونکو، د شلمان په هیرو او لاډونو لټونو کې نن موږ راغلي یو اوږدې سیمې ته، چېرته کې چې زموږ یو ښایسته شاعر زموږ خوږ ورور شوکت شلماني ژوند کوي. ډېر ښایسته شاعر دی، په پښتو مین دی، په ادب مین دی، په هر شعر مین دی، ډېر پرمزاجه خوش اخلاق انسان دی. راځئ د سره مرکه کوو، شعرونه تیاورو او د ده ژوند باره کې څه ناڅه پوښتو. شوکت صاحب، تاسو ته زه په خپل پروګرام کې ډېر خرکلی او مینه وایم. ډېره مننه سفیر صاحب د ستاسو چې موږ د خپل پروګرام کې وخت راکړو، ستاسو د راتګ، ستاسو د ټیم راکولو ډېره مننه. شوکت صاحب، تاسو د څومره وخت نه شاعري کوئ؟ شاعري خو هسې ما تقریبا د 2005 چې نه کوله، خو بیا مې شلمان کې داسې شاعران نه وو، نو بیا مې واپس پرېښوده. چې کله مونږ یو مشر طیب الرحمن صاحب کتاب ولیکلو په 2018 کې، تقریبا 2019 کې هغې مخکتنه وشوه، نو بیا مې 2019 نه بعد مې بیا شروع کړو. دا 2004 کې چې کله تاسو شاعري شروع کړې وه، دا مو څه وجې نه شروع کړله؟ څنګه مو په زړه کې دا شوق پیدا شو چې تاسو شاعري شروع کړه؟ شاعري خو به زه دا ویم چې د حمزه بابا یو شعر دی، وایي چې شاعري چې الهامي کیفیت نه وي، شاعري چې الهامي کیفیت نه وي، د نړۍ خلک به واړه شاعرانو. بس دا یوې نام دی چې راباندې شوی دی، بس د وخت نه را سره مل د شاعري. تاسو خو په 2004 کې هم شاعري کړې وه، هغې نه بعد اوس بیا شروع کړې ده. کتاب په اړه مو څه خیال دی؟ نو دا فعل خال خو څه اراده نشته، خو انشاءالله ډېر زر به وشي چې کتاب مخکتنه وکړو. او د ژوند هلې ځلې دي څنګه دي؟ څه کار روزګار کوئ؟ ښې سور کې دی الحمدلله، او فرنټیر کور کې نوکري کوو او ژوند مو ښه سور کې روان دی الحمدلله. د الله نه ډېر راضي یو. زړه خو مو غواړي چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړو، ډېر سوالونه وکړو، خو مینوالو ته به څه وړاندې کړي؟ ښه کلامونه ورته وړاندې کړه. مینوالو ته به یو څو شعرونه ووایو، یو څو غزل چې د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې د باران راورېدل څاڅکي، چې د باران راورېدل څاڅکي په زړه مرهم مې لګېدل څاڅکي، ډېر ښایسته، ډېر زبردست. چې د باران راورېدل څاڅکي په زړه مرهم مې لګېدل څاڅکي، مسافرۍ کې راته کور یادوي، مسافرۍ کې راته کور یادوي، د ور نه بار به مې کتل څاڅکي. ډېر ښایسته، ډېر زبردست. او دا دروازه کې زه بهر ولاړم، دا دروازه کې زه بهر ولاړم چې د بالۍ راڅڅېدل څاڅکي. ډېر ښایسته دی. او زما د زلفو څنډ وهل دې یاد شي، زما د زلفو څنډ وهل دې یاد شي، شوکته تا چې بس مارل څاڅکي. ډېر ښایسته، ډېر زبردست. اوس درته غزل ویم چې د پر هر زړه سلګۍ سلګۍ کیسه به چاته وکم، د پر هر زړه سلګۍ سلګۍ کیسه به چاته وکم، د خپلې مینې لیونۍ کیسه به چاته وکم. ډېر ښایسته دی. د پر هر زړه سلګۍ سلګۍ کیسه به چاته وکم، د خپلې مینې لیونۍ کیسه به چاته وکم. سحر روان شمه د کوره په تلاش د رزق، سحر روان شمه د کوره په تلاش د رزق، ماښام مجبوري غریبۍ کیسه به چاته وکم. او بچي راته ورانه ماښام شي ټول مې جیب لټوي، بچي راته ورانه ماښام شي ټول مې جیب لټوي، هغه د درد د بېوسۍ کیسه به چاته وکم. ډېر ښایسته دی، بیا ووایه. بچي راته ورانه ماښام شي ټول مې جیب لټوي، هغه د درد د بېوسۍ کیسه به چاته وکم. او ټوله ورځ ستړی شم سوالونو باندې څه وکمه، ذیشان صاحب ټوله ورځ ستړی شم سوالونو باندې څه وکمه، هېڅوک یې نه اوري ابۍ کیسه به چاته وکم. ټوله ورځ ستړی شم سوالونو باندې څه وکمه، هېڅوک یې نه اوري ابۍ کیسه به چاته وکم. ورانې ویجاړې شوې حجرې د پښتنو سیمه کې، ورانې ویجاړې شوې حجرې د پښتنو سیمه کې، د خپل بابا ابوخانۍ کیسه به چاته وکم. ورانې ویجاړې شوې حجرې د پښتنو سیمه کې، د خپل بابا ابوخانۍ کیسه به چاته وکم. ځان له ځاني شوه د زړه راز چاته ویلی نه شي، ځان له ځاني شوه د زړه راز چاته ویلی نه شي، د خپلې مینې لیونۍ کیسه به چاته وکم. او شوکته نن زلمي اخته په مغربي تهذیب دی، شوکته نن زلمي اخته په مغربي تهذیب دی، د هغه ښکلې شینخالۍ کیسه به چاته وکم. یو کلام بل دی لنډ بهر دی چې عجیبه غوندې انسان دی، عجیبه غوندې انسان دی سم کافر زما جانان دی، عجیبه غوندې انسان دی سم کافر زما جانان دی، ما کفن په سر تړلی اشنا بیا هم بدګمان دی، ما کفن په سر تړلی اشنا بیا هم بدګمان دی. پښتون څومره برداشت وکړو، پښتون څومره برداشت وکړو، ټول جهان راته حیران دی. پښتون څومره برداشت وکړو، نن
پښتون څومره برداشت وکړو ټول جهان راته حیران دی نن بیا مونږه کافر کړو ذیشان صاحب نن بیا مونږه کافر کړو دلته شته یو مولا جان دی وایي نن بیا مونږه کافر کړو دلته شته یو مولا جان دی خلک وایي چې رقیب دی خو یې سوچ سم د شیطان دی خلک وایي چې رقیب دی خو یې سوچ سم د شیطان دی لیونی لا دومره نه یم ځکه روغ زما ګریوان دی لیونی لا دومره نه یم ځکه روغ زما ګریوان دی زم ورځم چې ورلرای وړم رانه غوښتی پیزوان دی او نن یې ویل چاته شوکت خو نن یې ویل چاته شوکت خو رایت شوی په ایمان دی ډېر ښایسته ډېر زبردست نو یو کلام بر سره بل شریک کوم چې کله کله آینه او دا خبرې کوي چې کله کله آینه او دا خبرې کوي بوګنیږي ځان سره چې دا د چا خبرې کوي چې کله کله آینه او دا خبرې کوي بوګنیږي ځان سره چې دا د چا خبرې کوي او نن مې ریبار راته ویل چې تا ته څه پته ده نن مې ریبار راته ویل چې تا ته څه پته ده خمزورې منځ کې همیشه دا ستا خبرې کوي نن مې ریبار راته ویل چې تا ته څه پته ده خمزورې منځ کې همیشه دا ستا خبرې کوي او زه ورته غلی یم ولاړه ورته غوږ ونیسم ذیشان صاحب زه ورته غلی یم ولاړه ورته غوږ ونیسم چې کله مور او پلار مې ستا او زما خبرې کوي زه ورته غلی یم ولاړه ورته غوږ ونیسم چې کله مور او پلار مې ستا او زما خبرې کوي انکار د مینې نه کوم خو د تهمت یېرېږم انکار د مینې نه کوم خو د تهمت یېرېږم په ما او تا پورې هر څوک اشنا خبرې کوي او چې په کوڅه باندې تېرېږي ته پوهېږم زه چې په کوڅه باندې تېرېږي ته پوهېږم زه د بنګړو شرنګ سره مې زړه درزا خبرې کوي چې په کوڅه باندې تېرېږي ته پوهېږم زه د بنګړو شرنګ سره مې زړه درزا خبرې کوي او چېرته تعویض خو ورته وکړه چې لږ غلی پروت وي چېرته تعویض خو ورته وکړه چې لږ غلی پروت وي په خوب کې ټوله شپه شوکت مولا خبرې کوي چېرته تعویض خو ورته وکړه چې لږ غلی پروت وي په خوب کې ټوله شپه شوکت مولا خبرې کوي دا څو شعرونه ستاسو شوکت صاحب ډېر ښایسته کلامونه موږ سره شریک کړه اخر کې به مینوال ته څه پیغام ورکړي څوک هم چې تا اوري تا ګوري مینوال دا پروګرام چې بس ژوند کوئ مینه کوئ نفرت مه کوئ منافقت مه کوئ خپل ښه ژوند تېر کوئ په یو بل ترقۍ باندې مه خفه کېږئ یو بل ته لاس ورکړئ یو بل په اوچتو غرونو باندې مزل وکړئ انشاءالله شلمان به ډېره زر ترقي کوي چې زموږ د سفیر صاحب غوندې ورونه وي د میډیا په ترو باندې موږ اوسه پورې بیخي پاتې یو زموږ علاقه پاتې ده زموږ سړکونه روډونه هسپتالونه وګورئ چې دا موږ کوشش ونه کړو موږ ځوانان کوشش ونه کړو انشاءالله زموږ علاقه به تر خیره پورې ښه نه شي چې موږ په خپله نه وي ښه کړي نو موږ به انشاءالله دا کوشش کوو چې موږ په خپله علاقه په خپله باندې ښه کړو اخري کې ډېره مننه کوم ستا او ستا د ملګرو چې موږ له مو دومره ټایم راکړه ډېره مننه سفیر ډېره مننه ډېره